د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند د افغانستان لپاره د چین نوي سفیر باورلیک ومانه او هغه ژمنه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د سیاست، اقتصاد او اړیکو پیاوړتیا لپاره هڅه کوي. د افغانستان لپاره د چین نوي سفیر په افغانستان کې په خپل نوي ماموریت خوښي وښوده او هغه وویل دا د ده لپاره د ویاړ ځای دی چې په افغانستان کې د چین د سفیر په توګه خپله دنده پیلوي. جاو شیننګ زیاته کړه چې چین د افغانستان د ښه ګاونډي په توګه د افغانستان استقلال، ځمکني بشپړتیا او د پریکړو استقلالیت ته بشپړ درناوی لري. هغه وایي چین د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې پالیسي نه لري، دغه راز نه غواړي چې افغانستان د خپل نفوذ ساحه وګرځوي. هغه وویل چې په تیرو 2 کلونو کې افغانستان اقتصاد، امنیت، د تامین ترڅنګ فساد، جرایمو او نشهیي توکو سره د مبارزې په برخه کې زیات پرمختګونه رامنځته شوي دي. جاوشنګ په وینا دی به کوښښ وکړي چې د سیاست، اقتصاد او نورو برخو کې د چین او افغانستان اړیکې او همکاري لا پسې پیاوړې کړي. رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند هیله څرګنده کړه چې د چین نوي سفیر معرفي کېدل به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو لوړې کچې ته پورته کېدل او د نوي څپرکي پیلامه شي. هغه د افغانستان او چین ترمنځ اړیکې مهمې وبللې او د دوه اړخیزو اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره د نورو ګامونو د پورته کېدلو هیله هم څرګنده کړه.